دویمه مسله ده تنخواه. تنخواه کې زکات شته که نشته؟ اکثر تنخوادار غریبانان خلک نو شریعت عزتمندو د هر چا رعایت کړی دی چې کوم انسان سره نقد پرتی وي نو هغه ته شریعت مالدار وي، سونه چاندي سره پرتی ده. او کوم سړی تنخوادار سړی دی نو هغه ته شریعت اله مالدار وي چې دا تنخواه ځان سره جمع کوي، چې جمع کوي نو بس به دال میں کالا کالا ہے، نو ته ځان مالدار کې کنه. او چې خرج کې هیڅ د باندې نشته، د یو سړي 2 لک روپۍ تنخواه ده، 3 لک روپۍ تنخواه ده، خو د کور ضروریات یې دومره زیات دي چې هغه راشي میاشت کې خرج شي، د بجلی بل ورکړي، د ګیس بل ورکړي، د مدرسې د ماشومانو فیس ورکړي، د سکول ماشومانو فیس ورکړي، او د کور د خوراک سکاک ورکړي، نو چې ګوري نو بیا ورسره پکې 20,000 15,000 پاتې، نو په 15,000 20,000 روپیو خو زکات نشته، تر څو پورې 52.5 تولې چاندي ته نه رسېدلي او بیا پې پوره کال هم نه تېر شوی. نو د دې وجې نه عزتمندو که داسې تنخوادار کسي چې هغه بچت نه کوي او ذخیره اندوزي نه کوي او ځان له پیسې بیلې نه ږدي، نو بس خبره ختمه، زکات پې نشته. خو چې د دې نه ځان سره پیسې جمع کوي نو په کومه ورځ چې 52 تولې چاندي ته مثلا 80,000 1 لک روپو ته ورسي، بس هغه ورځ نه بیا شماري چې ما باندې زکات لازم شو، نو زکات به اخلم نه، او دا شان د هغه ورځ نه بیا بل کال له زکات هم ورکوي. نو دا د تنخواه متعلق مسله د عزتمندو چې تنخواه کې بعض صورت کې وي او بعض کې نه وي. بعضې کسان داسې کار کوي چې تنخواه راوړي نو یا یې خپلې ښځې سره ږدي، یا یې مور سره ږدي، یا یې پلار سره ږدي. نو د دې 2 صورتې پښتنو کې 2 صورت دی چې بعضې کورونو کې دا رواج دی چې روپۍ راوړي بس مور او پلار لیور کې چې دا ستا شوې او هغوی باقاعده واکدار وي د هغې، نو بیا دا پیسې ستا نه شمارلی کېږي، دا د پلار شمارلی کېږي او د مور شمارلی کېږي. او بعض ځایونو کې دا وي چې بس صرف مور یا ښځه یا پلار هغه د بینک په شان وي، بس صرف یې ورسره ږدي، پلار زما روپۍ د سره ږده، نو په دې صورت کې دا پیسې ستا دي. نو چې د چا پیسې وي هغه به یې زکات ورکوي. که تا هغه سره امانتن کې اغوستي، که ښځې سره دي، که خور سره دي، که پلار سره دي، که هر چا سره دي، امانتن یا قرض دی ول ورکړي دي، نو بیا خو بیا ته زکات ورکوي. او که نه پلار دی مالک جوړ کو، بعضې کسان وي بس پیسې راوړي، مشر یې ورکوي، پلار له کشر یې ورکوي او ټول یې ورکوي، نو په دې صورت کې ته د دې پیسو مالک نه، صرف ستا پلار د دې مالک دی او پیسې درنه لاړې، نو ځان نه هوښیاران جوړ کوي. بعض وخت بیا هلکان وایي چې دا خو مونږ ګټلې دي، نو تا ګټلې دي خو بس پلار دې سټل که نه، دا خو هغه له ټولې ورکړي دي، جومات کې دې جمع کړي دي، بس اوس تمې مه کوه، بس که پلار دې خو خطر واپس بیا ځای درکړي، او که ونه بس ټول عمر جاړه، نو ټولې پیسې پلاران نه ورکړي، ځان نه کاکي جوړ کړي، کاکي دي بس راري پیسې پلار لراري پیسې، بعضې مشران ښځې جوړې کړي د کور او ټولې پیسې، نو ښځې خو ټولې پیسې په کپړو جوړوي، او چې تپوس وکړي څه ني، او چې ماښام لاړ شي روزانه مغه دال پخېږي. نو دې وجې نه مشران دې سړي په کار دي، ښځو ته هغه د کور چې څومره خرچه ده هغه ورکول پکار دي، او هغې باندې ښه پوهېږي، هغه ترتیب هغوی ته حواله کول پکار دي. یعنې که سمسۍ درته حواله کړله که نه، نو بیا به د بار د کار نه پاتې، نو هغه کار خیر دی هغې ته حواله کړه، خو نور حسابونه کتابونه په خپله کوه، بینک شته او تا سره چې کوم دی کسان شته، پیسې خپلې جمع کوه، پلار نفقم ورکوه، د پلار خرچم ورکوه، پلار له دستخوشۍ کې م ورکوه، مور هم خیال ساته. د دې مطلب دا نه دی چې د مور او پلار خیال، د هغه ښه مزېدار خیال ساته او د خپل وس نه پې زیاته خرچه کوه. خو چې کله دې پیسې پلار له ورکړې او د هغه شوې، بس ستا حق ته ختم شو، بیا به جاړې نه وروسته، نو بس بیا به زکات هم پلار ورکوي، د پلار پیسې دي هغه به زکات ورکوي، او که ستا پیسې وي ته به زکات ورکوي. نو بعضې کسان داسې طریقه کوي، نو دا یاد لرئ دین هم ډېرې لانجې جوړېږي. بله مسله دا د عزتمندو، بعضې کسان وي هغوی سره اوزار وي، د زکات متعلق بله مسله دا ده چې بعض کسان وي هغوی سره اوزار وي، قیمتي اوزار، موږ ته اوزار وایو، عربۍ کې ورته آلات وایي، الف سره آلات دي، اوزار دي، قصبګر خلکو سره چې کوم دی مشینونه وي، مختلف قصبونه کوي او مختلف کارونه کوي، نو قصبګرو سره د هغې متعلق هغه اوزار موجود دي. مثلا ډاکټر دی، ډاکټر سره الټراساؤنډ مشین دی، ډاکټره ښځه د هغې سره د الټراساؤنډ مشین دی، او د غاښونو ډاکټر دی هغه سره د هغې اوزار دي، قیمتي اوزار دي. او دا شان چې کوم دی مثلا د سترګو ډاکټر دی هغه سره قیمتي د سترګو مشینونه وي، یا لیبارټرۍ والا دی، لیبارټر والا سره د ټیسټونو مشینونه وي،
یا لاندې سطح سره به راشو مثلا درزي دی درزي سره مشینونه دي د پیکو مشین دی او د ګنډلو مشین دی او دا جاپانی پیکو مشین او دا پاکستانی پیکو او دا افغانی پیکو او دا باجوړي پیکو او د دې پیکو مختلف مشینونه دي سره او یا دا شان مثلا د سکریمانو کار کوي د سکریم د جوړولو مشینونه دي سره فریجونه فریزري دي سره هر چا سره د خپل هغه پیشي مطابق اوزار وي اوزار چې هغه خرڅي نه پاغي باندې مخه کاروبار کوي هغه یا درزي دی هغه سره ماشينونه دي نو عزتمندو په دې اوزار باندې شریعت کې چې کم دی وی زکات نشتا زکات دی باندې خپل کار روزګار دی روان کړي اگر چې دا ګرانی دومره ګران ماشينونه یو ځل سترګو ډاکټر ماته ویلي دا ماشين دی د 100 لکو روپو ماشين د سترګو ماشين او دا رنګ د 80 لکو روپو ماشين یو په دې باندې زکات نشته که چا سره کمزوري ماشين دی او ګران ماشين دی اوزار دی اوزار یا ترکان ماما دی هغه سره خپل مثلا دغه دی تبرګې دی سره او سټک دی سره او دا رنګ مثلا هغه تریشل والا ماشين دی سره هغه لرګي چې پکټ کوي اره ماشين دی سره په دې شیزونو باندې زکات نشته البته د دې چې کم آمدنی راځي ته په پیسې ګټي نو بس هغه نقد شوي په نقد باندې خو وي نو بس څنګه چې عام کال تیریږي خپل روپۍ به د کال پس په غورس ماري که یو ورځ مخکې راغلی او کار څومره مخکې راغلی او هغه کستا د دې ماشین روپۍ دي کتا له چا فری درکړي دي او کتا ګټلی دي او کار سي او کپلار نکنه در پاتې د ټول روپو به بیا زکات ورکه نو خلاصه د خبرې دا چې اوزار باندې نشتا یو هغه سيزونه چې هغه اوزار ته خرڅه مثلا یو سړی هغه د سترګو ماشینونه خرڅي نو په هغه باندې زکات شته دا خود دې کاروبار کوي دا اوس اوزار نه دي دا تجارتی سامان دی او یو مثلا ګیلکار دی هغه سره رورا کوداله ده او دا شان چې کوم دی نوی نوی ماشینونه دی باجری په خېجه راخېجي په هغې زکات نشته خو یو سړی د دې سیزونو کار کوي هغه باندې بیا زکات شته دې فرق باندې ځان پوهوئ او که نه بیا موږ پسې راتپئ مولا ویلو مسواک جایز دی هغه سړی چې وته بارې ویلو مولي صاحب وایي چې نسوار جایز دی مسواک نه بیا نسوار جوړ کړي دغه قصې نو دا بله مسله شو عزتمندو دغه رنګې د زکات متعلق ښځو سره سره زري ناویانو سره او باجی بوډۍ سره هم سره زري ښه مزېدار هغه هم ناوي او ډېره مالداره وي بعض کسان تپوس کوي عزتمندو چې دا بیکاریان وي ملنګان پیشور فقیران چې آیا دوی له زکات ورکولی شي یا نه او چې زکات دې ورکو هغه ادا کېږي که نه ادا کېږي نو پیشور بیکاریان چې کوم دي دا دوه قسمه دي یو دا دي دا مستقل بیکاریان دي او مستقل هم دوی دا دنده ګرځولې ده او دا کاروبار ګرځولې دی او تی پیژني چې د کورم شته او دا مالدار هم دی نو تقریبا 1.5 روپۍ خو نه سبار چا سري نو داسې بیکاری لکه انسان زکات ورکي د دې انسان زکات نه ادا کړي نو دغه بیکاریانو له زکات ورکولو سره عزتمندو د انسان زکات به نه ادا کیږي البته یو بیکاری دی هغه مستقل پیشه نه کوي یا تا ته پته نشته چې د باندې زکات کیږي که نه کیږي خو تا ته هغه زړه دی پې اوبه وڅکلې چې دا سړی ما ته په دې وخت کې فقیر ښکاري او دا ما ته مستحق ښکاري او زکات دی وله ورکو نو بیا زکات ادا کیږي اگر چې بیا وروسته دا خبره را څرګنده شي چې دا سړی خو مالدار و نو ستا زکات ادا شوی دی یعنی که ستا علم کې وي چې دا مالدار دی او زکات ورکوي بیا خو نه ادا کیږي او که ستا علم کې نه وي او غلطۍ سره دې ورکړه او بیا وروسته مالدار وختو نو خیر دی زکات دی ادا شوی دی نو هغه ظاهري حالاتو ته کله ناکله انسان وګوري څه ورکولی شي خو بیا هم هغه کسانو له ورکول پکار دي چې یقینا تا ته پته وي چې د زکات مستحق دی نو مستحق کسان ډیر دي نو بیا هغوی له ورکول پکار دي دې سره سره عزتمندو یو بله مسله ده د زکات حوالې سره خلک تپوس کوي کله یو انسان خپل غریب وي خو هغه ته میراث پاتې شي یکدم یې پلار مړ شو نو پلار خو مالدار و خو زامن یې غریبانان او داسې ډېر کېږي بعضې زامن وي هغه وي جدا وي د پلار نه جدا شوي وي خپل خپل کارونه کوي کار روزګار کوي خو معمولي کاروباري نو هغه دومره نه وي چې د دې د وجې نه د باندې زکات لازمیږي
او پلار ول دومره مال نه ورکوي چې دا مالدار شي. بعضې کسان پلاران عزتمندو هغه خپلو بچو سره د تربورانو په شان زندګي تیروي او خو سره کروڑپتی وي او خپل بچی عزتمندو ښه ورځ نه ویني چې ته کلول کورخې خرڅوي غریبانه. او که دا پلار ورته متوجه شي نو دا به خانان او په ډینس کې او په صدر کې به لوی لوی دوکانونه وي، په خپلو بچو باندې د خلکو پیرزونه کېږي. نو دقسې پلارانو ته اکثر بیا دا بچي گیم جوړ کړي نو بس څه طریقې سره یې چپه کړي مړېږي او یا دغه طریقې سره څه دوایي وله ورکړي بس ټول عمر په کټ پروت وي بس مال ورته پاتې شي. نو ټیک ده چې ته دومره هوښیار یې نو دا بچي خو هم تا نه پیدا دي که نه همدغه نه هوښیاران دي او دا خو د جدید زمانې دي، د موبایل انټرنیټ پیداوار دی. نو دا ستان هم زیات پوهېږي دله انټرنیشنل طریقې ورځي، تا له صرف دغه علاقې طریقې معلومې دي چې مړ شوی نه یم نو دا مال نه تقسیموم. مې تقسیموه خو عزتمندو د خپلو بچو د تربیت حوالې سره د کاروبار د معیشت حوالې سره خو کاروبارونو روانول پکار دي که نه. پکار خو دا دی چې ته د عزیزانو رشته دارانو کار هم ځان سره روان کړي. خو بهرحال یو مالداره سړی دی فوت شو، بچی پې له غریبانانو یعنی زکات پې نه و یا وخت تېرېدو خو زکات پې لازم نه و. اوس طریقه ورته پاتې شوه، مال میراث ورته پاتې شو، نو آیا اوس په دوی باندې زکات لازم دی که نه دی؟ نو د دې دوه صورتې دي عزتمندو، یا به دوی ته میراث مال میلاویږي یا به نه میلاویږي. بعض وخت کېدای شي مشر ورور پې قبضه وکړي یا کشر ورور پې قبضه وکړي یا پې ښځې بیا بله هغه ښځې پې قبضه کړي یا نیا پې قبضه کړي. نو تر څو پورې چې تا ته مالي میراث نه دی میلاو شوی او ستا ملکیت او قبضه کې نه دی راغلی نو ته هسې هوایي مالدار او هسې خیالي مالدار او حقیقي مالدار نه، نو د دې وجې تا باندې زکات هم نشته بیا چې خپل مال د سره زکات مطابق نه وي. او چې کله درته او یا دویم صورت دا دی چې مال خو پاتې شو خو مال کم دی او کسان ډېر زیات دي، مثلا 15 لکه روپۍ پاتې شوي دي او 10 زامن دي نو 50,000 روپۍ دې رسي او 50,000 روپو باندې خو زکات نه راځي او تا سره مخکې هم نورې پیسې نشته نو بیا هم د باندې نشته. او که نه ډېرې روپۍ وي مثلا 10 لکه 20 لکه روپۍ دي او 2 لکه دي پکې رسي نو په دقه ورځ باندې که چېرته مخکې نه ته مالداره نه نو اوس ته مالداره شوې. نو چې په کومه ورځ دې مال تقسیم کو یا پلار دې مړ شو نو د دغې ورځې نه به یو کال شماري نو بل کال چې دغه ورځ راشي او دغه روپۍ د سره موجود یو ځان له پیسه شی وانلې نو د دغه روپو به بیا زکات ورکې. او کنی نو مثلا منځ کې د کال منځ کې خرج کړي نو به زکات د باندې نشته. او یا دا صورت دی چې ته مخکې نه مالدار تا سره خپلې روپۍ مشته خو پلار دې مړ شو هغه هم درته میلاو شوي، مثلا 15 لکه روپۍ د سره خپلې دي او 15 لکه روپۍ درته د پلار نه پاتې شوي نو بیا چې کله د دې خپلو روپو زکات ورکې نو د هغه 15 لکه روپو زکات به مو سره ورکې که د سره موجودي. بیا به پکې دا نه ګوري مثلا میاشت پس ته زکات ورکې او میاشت مخکې د پلار مړ شو او تا سره 15 لکه روپۍ د کال نه پرتې وي نو میاشت بعد خو به د 15 لکه روپو زکات ورکې خو چې پلار دې مړ شو 15 لکه درته نورې میلاو شوي نو میاشت پس به د 10 لکه روپو زکات ورکې. د دې 1 لک روپو دپاره به ځان له کار نه شمارې همدقه پیسو سره به یو ځای کې. دا هغه صورت کې به ابتدا نه کال شماري چې مخکې نه تا سره روپۍ نه وي او په دغه ورځ ته مالداره شي نو بیا به پوره کال شماري. دا پکې فرق دی ځکه اکثر تاسو وایي چې کال تیر شي کال تیر شي نو دا خو داسې نه معلومیږي داسې 1 لک روپۍ دي نو د یو روپۍ ته ښودلی شي چې دا روپۍ کله راغلی او دا کله راغلی او دا کله. نو فقهای کرام وایي سر او آخر ته ګوره منځ کې مه ګوره چې کله حساب کې په کومه ورځ بس په مقه ورځ باندې وګوره چې 100 روپۍ وي. مثلا په 1 رمضان باندې تا باندې زکات فرض کېږي نو د 1 رمضان په شپې باندې چې تا ته څومره روپۍ رالي د هغه ټولو زکات شته او د 1 رمضان د شپې نه مخکې چې څومره روپۍ خرج کړي د هغې زکات د باندې نشته. او د 1 رمضان چې څنګه سهار بانګ وشو ټیم داخل شو او د هغې نه پس چې کومه روپۍ خرج کړې د هغې به هم زکات ورکړې ځکه کال لازم دی او که د هغې نه پس د سره څومره روپۍ م رالې د هغې زکات د باندې نشته بل کال نه به یې ورکړې. اسانه خبره دې طریقې سره. او که بالفرض مشترک کسان دي ورونه دي یو ځای اوسېږي وایي لا نه بیلیږو نو بس ټول بار د هرې خپلې حصې زکات ورکوي. اسانه خبره 10 لکه روپۍ دي 15 دي وایي لا نه بیلیږو نو بس ټیک د کاروبار دی کوي کال پس چې کم دی د خپلې حصې زکات ورکوئ. مور به د خپلې حصې ورکوي زامن به د خپلې حصې ورکوي که خپلې روپۍ د سره یا به مو سره شماري د پلار والا به هم شماري او د دې به ورکوي. نو دا بله د طریقې مسله دی.